الله په خپل کور کې د خپل کورودانې سره ژوند کاوه، ډېر ښه د خوشحالۍ ژوند یې ولو. لیکن وای په دا کور کې یو دانه مژک هم اوسېدی. دغه مژک سه عبدالله ډېر سخت تنګ و. هغه مژک د عبدالله و ډېرو شیانو ته تاوان ورسولی. وای عبدالله دا سوچ د خپلې کورودانې سره وکړي چې ما او تا به بازار ته ځو، یو دانه تلکه به راوړو. وای دی چې کوم وخت بازار ته ولاړو چې د بازار زه پر واپسې باندې راغلو، وای د خپلې تیلۍ سه د بازار سامان راکښئ. وای مژک چې هغه تیلۍ ته وکتل، دی دغه تیلۍ سه یوه دانه تلکه راوکاږله. وای مژک ډېر سخت پریشانه سلو. لیکن وای عبدالله یو څه شان ساتلی. وای د مژک د پریشانۍ خبره ویوړله. په دا کور کې یو دانه کوتره وله، هغه کوترې ته وویلې. وای کوترې ته وویلې چې زه به تا ته ډېره سخته د پریشانۍ او د خطرې خبره وکړم. هغه ویل چیش دی؟ ول عبدالله بازار ته تللی، یوه دانه تلکه یې راوړله. وای کوترې پر وخندل، ورته ویې ویل چې زما د تلک سره څه تعلق دی؟ زه خو په هواو کې ګرځم، دا خو ستا دپاره مسله ده. وای دا مژک چې ډېر مایوس سلو. وای بیا په دا کور کې یو دانه چرګ اوسېدی. وای دا مژک ولاړې هغه چرګ ته وویل چې زه به تا ته نن ډېر د پریشانۍ او د خواشینۍ خبره وکړم. وای چرګ ورته وویل چې څه مسله ده؟ وای ده ورته وویلې چې داسې عبدالله کړلو، یوه دانه تلکه یې راوړې ده. وای چرګ ورته وویلې چې زما خو د تلک سره یو تعلق نشته، زه خو د دې کور په صحن کې ګرځم، دا خو ستا دپاره مسله ده. وای مژک بیا ډېر مایوس سلو. وای بیا به دا کور کې یو دانه پسه عبدالله ساتلی. وای دا مژک ولاړې هغه پسه ته وویلې زه به نن تا ته ډېر د خواشینۍ او د پریشانۍ خبره وکړم. وای هغه پسه ورته وویلې چې چی شته؟ څه مسله ده؟ وای دا مژک ورته وویلې چې عبدالله بازار ته نه ولاړ، یوه دانه تلکه یې راوړله. وای پسه ورته وویلې چې د دې تلک سره زما څه تعلق دی؟ دا تلک خو ستا دپاره مسله ده، زما او د دې سره یو تعلق هم نشته. وای دا مژک ډېر مایوس و چې بیرته خپل کور ته راغلی. چې ماښام سلو، د تلکې کړپ سلو. وای د عبدالله کور والا چې نږدې د تلکې له راله، وای په تلکه کې مار پساو. وای هغه مار د عبدالله پر کور والا باندې حمله وکړه، هغه یې ووله. وای هغه چې ډېره په تکلیف سول عبدالله چې د هغه بغارې واورېدلې، درد یې واورېدی. وای ورغلی. وای په دال کې عبدالله منډه کړله حکیم نه، چې حکیم صاحب یې وراسي. وای حکیم صاحب ورته ویلې چې دې زنانې دپاره، د ستا د کورودانې دپاره د شنې کوترې د یخني ضرورت دی. وای عبدالله ژر در ژر هغه کوتره وینوله، د هغه یخني یې شروع کړله، تیارېده یې شروع کړلو. په دې حال کې د عبدالله یو څه قریبان د عبدالله په کورودانه باندې خبر سو چې داسې مار ولیده. وای هغه چې د دې زنانې پوښتنې لرالو، وای هغه مېلمانه ډېر سول. عبدالله مجبور سلو و دا انسانان ته چرګ ورحلال کړي د هغو د خدمت دپاره. وای څو ورځې تېرې شوې، د عبدالله په کورودانه ډېر تکلیفونه تېر سلو، په اخر هغه وفات سوله. وای بیا چې دا ټوله خلک فاتحې ته رالو، جنازې ته رالو، نو عبدالله مجبور سول د هغو دپاره هغه پسه حلال کړي. نو ګرانو کتونکو، د دې کیسې څخه موږ دا سبق واخلو. زموږ په معاشره کې، په دې نږدې علاقه کې چې یو مسلمان په تکلیف وي، یو انسان په تکلیف وي، موږ دا تکلیف صرف د هغه در ذاته پر محدود نه وګورو. دغه تکلیف سر زما کور لم راکلی سي، د بل چا کور لم کلی سي، د بل چا کور لم کلی سي. موږ ته کوشش دا وکړو چې د مسلمان دپاره اسانۍ جوړ کړو، د انسانانو دپاره اسانۍ جوړ کړو. د یو چا تکلیف په موږ ته لرې کېږي، باید چې د هغه سره کوشش وکړو د هغه سره تکلیف لرې کړو. نو چې بیا پر موږ ته کوم تکلیفونه راځي، موږ ته دپاره به الله پاک انشاءالله اسانۍ جوړوي. کور ودان.